وخته او د جبل قبیس نه یو غټه تیګه راواغشته او هغه لاندې راوغورځوله وی هغه تیګه ډکرې شوه او د هغې ذرې د مکې هر کور ته ورسېدې بی بی عاتقه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه خو مسلمانو خو پټه هغه ته وایي څه مسله خطرناکه پیښیږي ما داسې خوب لیدلی دی د هغه دوست ولید ابن عتبه هغه ته یې ویل ولیده وی دا خوب هلته ته ویم زما خور داسې خوب لیدلی دی خو چاته به وینه هغه خوب الپلار ته وی عتبه ابو جهل ته وی خبره خوره شوه حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل आवाज راکړه ما ته ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبرۍ دعوه کړې وه خو د ښځو نمنو خبر اوس خو ستاسو ښځو د پیغمبرۍ دعوې شروع کړې وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلی دی وی ما ځان نه غرضه کړه وی زه پته به ولګي چې د تیږې ډکرې به زمونږ کورونو ته رارسي او که د مسلمانانو کورونو ته به رسي ما ځان غلی یو دا خوب وی چې دا سنگ دا خوب ولیدلی شو نو دې کې هغه زمزم راغی هغه اوښ والا او اعلان یې وکړه چې د قافلې خبره م والو د قافلې مدد لرولې قافله روانه شوه او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی په قبر روانه شوه ډېر لوی تکبر سره او شرابونه یې ځان سره واغېستل او زر کسان وتل د زرو نم زیاتو جنگ کې پاتې شوي زر کسان دي د زرو نم زیاتو او هر یو سره توره وه زغرې چولې وې 200 ورسره اسونه اوښانو 700 او 300 ورسره اسونه او شاه سوارانو هغه تش اسونه نه هغه خلک چې هغه نیزه بازۍ به یې کول 300 شاه سواران 200 ورسره اوښانو او ټول مسلحو او مسلمانانو سره سدي مسلمانان 314 دا زرغه 300 مسلمانانو سره ټولو سره ټوټل شپږ اته توري دي ځکه هغې خو د لښکر د جنگ په نیت نو راغلی هغې خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوتي نو اته وسره توري دي 2 وسره اسونه دي دوی سره 300 اسونه هغې سره 2 اسونه دوی سره 200 اوښان هغې سره اویه اوښان دي او اویه اوښان داسې دي چې د سورلۍ اوښان دي 3 کسان به پې سورېدل لکه 2 به پې سوارو یو به پړی نیولی یو به بره ختېده چې ستړی کېده به بل به کوزېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم 2 کسان ملګري وو دوه هغه سره ملګري یو سره حضرت علی رضی الله عنه یو سره حضرت مقداد رضی الله عنه په 3 کسه یو کو حضرت مقداد رضی الله عنه وی 2 بسوارو یو به کوزېده وی پیغمبر علیه السلام د کوزېدو نمبر راغی مونږ د خدای رسول ته به نه کوزېږي ته کېنه او زه او علي به کوزېږو بس کله به زه پیاده سفر کوم علي به برئ کله به علي کوزېږي زه به برم ته به نه کوزېږې وی نه تاسو ما نه تکړم نه یې او زما په نسبت ستاسو ثواب زیات نه دی خو زما زیات وخت دی وی قسم دی چې حضور پاک به په خپل نمبر کې کوزېده او د اوښ پړی به یې نیوه نوم به به رسوالو داسې عاجزي به په نبي علیه السلام کې او بهترین اخلاق نو او یو خان 2 اسونه 8 تورې 6 زغرې او باقي ټولو سره د کجورو ډانګونه او کافر ټول مسلح دی هر یو سره توره او زغره او نیزې دي ورسره او لوی د جنگ په نیت را روان دي ولا تکونو کالذین خرجوا بطرا قرآن شریف کې الله وایي دغه خلک چې د کبر او د جوش په انداز راووتل چې ابو جهل لښکر راووته نو جهم ابن السلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نو هغه وی ما یو بل خوب ولیدو وی رالما وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکې مکرمې ته او په یو دغه باندې سور دی په اوښ باندې او چې څنګه راغی نو وی اوښې سملو او په توره ووو او د هغې نه د وینې داسې اوچتې شوې او چې څومره د مکې د خلکو خیمې دي نو خیمو ته احساس کې ورسېدل هغه ملګرو ته ووایي چې داسې خطرناک خوب مې ولید ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه ته عباس دلته راشه تاسو کې خو ډېر پیغمبران پیدا شو خور دې بیا له پیغمبره د خوبونه نه
دا دی بل پیغمبر پیدا شو او پته به اوسو لګي چې وینې به زمونږ خیمو ته راځي او که وینې به ستا درواره خیمو ته ځي. دا دویم خوب شو. دی خوا د ابوجهل لښکر روان د ابو سفیان د لښکر د مدد دپاره. هلته نبي علیه السلام د روحا مقام نه دغه دوه کسه جاسوسان ولېږل، هغوی واپس رالل. دې وخت کې پیغمبر علیه السلام یو مقام د صفرا ورته وایي، هلته رسېدلو چې جاسوسان واپس رالل. جاسوسانو ورته هله وی صاحب دونه مونږ خبر شو چې د ابو سفیان د قافلې دپاره د ابوجهل قافله را روانه ده مدد دپاره. نو نبی علیہ السلام ټول صحابه کېنول، مشوره ورسره کوي. ودرېد نبی علیہ السلام، لاولې دا خبره وکړه ما تعویذه راته خپله د الله چې ما ته څه ویلي دي درته وایم، باقي ستاسو خوښه ده چې څنګه ستاسو فیصلې هغسې به کوو. ما ته خو رب العالمین دا ویلي دي چې دا یو د ابو سفیان قافله ده را روانه ده، یو د ابوجهل لښکر دی را روان دی. دې دوو کې چې کم سره تاسو مقابله کوئ نو په دواړو به خدای ګټه درکوي. لقد کان لکم فی الفئ څنګه دی فئتین آیا دوه ډلې دي، یو دا ده یو هغه ده. ما ته خو خدای دا ویلي دي چې که دې سره جنګېږې هم به ګټه ستاسو، که دې بل باندې ورځې هم ګټه ستاسو ده. اوس تاسو فیصله ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس ډېر خشته تقریر یې وکړ، وایي د الله رسوله مونږ راوتي یو واپس نه ځو. دې د مکې خلکو مونږ سره انتهایي ظلمونه وکړل او ما چې درته په سر کې وې ټولې خبرې ورته وکړې، وطن مو ته پرېښود، بچي مونږ نه پاتې شو، چا نه ښځې پاتې شوې، مالونه هم پاتې شو، ځمکې پاتې شوې. 400 کیلومیټره هغه وخت کې دوی هجرت کړی، مونږ ته دومره مزل وکړ، په هغې کې دې مونږ نه پرېږدي. 3 کاله ردي د لاسه مونږه په شیب ابي طالب کې تېرې کړې، د ونو پاڼې هم خوړلې دي، ستا په ملا مبارک یې لرې غورځولي دي. او دا صحابه کرامو له څومره سزاګانې ورکړي دي. حبشې ته هم ته هجرت وکړو، مدینې ته ترالو، اوس هم مونږ نه پرېږدي. مونږ له پیغورونه راکوي، انصار راته لمسوي، د مدینې یهود راته لمسوي، منافقان راته لمسوي، او بیا زمونږ په چراګاهونو راځي حملې کوي او زمونږ په فصلونو او مالونه سوځوي. د الله رسوله زمونږ رای خدا ده چې ستا خوښه ده، په هر یو چې ورځو مونږ در نه نه رستو کېږو. حضرت عمر پاسې دغه مدیدار تقریر وکړي. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ پاسې دغه ډېر ناشنا تقریر وی د الله رسوله. او پیغمبر علیه السلام چې به یو تقریر کو نو دا आवाज به کو اشیروا علی ایها الناس، ای مرګرو مشوره راکې، مشوره راکې. حضرت مقداد پاسې وی د الله رسوله وی ستاسو خیال دی چې مونږ به تا میدان کې یوازې پریدو، مونږ به دنه تختو داسې چته کې، مونږ به لکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک، مونږ بستانه یو خوا بل خوا مخکې رستو جنگ کو. مونږ د موسی علیه السلام د قوم پشان قوم نه یو چې موسی علیه السلام ته وی اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسی علیه السلام قوم موسی علیه السلام ته وی تاو خدای دې جنگونه کوي، مونږ نشو، مونږ د جنگ ولا نه یو، مونږ بدل تناسو، مونږ هغه نه یو، مونږ بستانه مخکې رستو جنگېږو او ستا په حکم چې څه دې خوښه یې هغه به کوو، او د الله رسوله چې څه درته خدای وایي کوه مونږ در سره یو. چې مقداد رضی الله عنه دا خبره وکړه، د حضور پاک دا رنګ مبارک لږ سور شو، خو بیا یې آواز وکړه اشیروا علی ایها الناس، ځکه انصارو لا غږ نه کړی، خلکه مشوره راله راکې. ځکه د مدینې انصارو چې پیغمبر علیه السلام کله هجرت کو نو دوی صرف دومره ورسره کړي چې وی مونږ په مدینه چا حمله وکړه مونږ به دې مدد کوو، په مدینه که چا حمله وکړه نو مونږ به دې مدد کوو. دی نو ویلي چې مونږ به تا سره باروز جنگ به هم در سره کوو ستا په ملګرتیا کې. نو حضور پاک پې اشیروا علی ایها وی دا الله رسول استاد اشاره جوړ ممتنی وی خبره داسته ده او زمون پتا کله چې یقین نه چې د خدای پیغمبر
او موږ ستا مضبوطه تابعداري کوو. هم تیار یو دا فکرونه کې مونږ یو ځل ته د خدای رسول منلې دا مو ایمان او یقین چې ته سویره د خدای خبرې دي نو مونږ په تا کې شک نه کوو او نه ستا په خبرو کې شک کوو. مونږ اگر چې تا سره بیعت کوو نو مونږ دا خبره پکې نه وه کړې لیکن دلته کې زه ولاړ یم او زما د مدینې انصار ټول ولاړ دي قسم دی چې د دشمن یو غنه تاخ وجود ته را نشي هله به ستا وجود ته د دشمن غنه راځي چې مونږ ټول مړه شو نو هله به تاله را نږدې کېږي. اس فکر چې ونه کې بس زما مشوره دا ده چې دا خدای د طرف نه تا ته که حکم دی په هغې روان شه مونږ در سره یو. چې دا خبره وکړه نو د حضور پاک مخ مبارک سور شو پوه شو وی ډېره ښه خبره ده وی ښه نو د خدای حکم خدا دی ما ته چې دا دوه ډلې دي تجارتي او دا یو بله چې په هر یو ورځې نو دا به تاله در کوم خو زما رای دا ده چې دا د ابو جهل د لښکر والا دشمن ښه دی په دې بل نه ورځو دې له خو موږ صرف دمکۍ له راوتو چې دی ویریږي او موږ نه په قلار شي اوس خو یې لښکر راغی ورځو او فکر مه کوئ د الله مدد موږ سره دی. هغه دوه کسان یې ولېږل وي دی لاړ شه معلومات کوئ چې د ابو جهل لښکر به کوم ځای را روان او کوم ځای به هغې لاړل او صحابه کرام هم روان شو په لاره باندې هغې چې څنګ لاړل هغه بس بسه وادي نو دا بدر چې کوم ځای کې کوي دی د دوی کوي سره دی ورغللی دا دوه صحابه و د هغه کوي نه مشکونه د اوبو ډکول اوښانې هغلته یو ټیله وه هلته سملولو او رالل د کوي نه مشکونه ډکوي د کوي په غاړه یو څو جینکې دي هغې د کوي نه اوبه وړي هغه یو جینۍ بلې ته وایي چې زما قرضه راکړه بله جینۍ ورته وایي لږ صبر وکړه د ابو سفیان د قریشو قافله را روانه ده او سبا به دلته رارسي نو زما سره څه سامان دی هغه پې خرڅ کړمه نو پیسې به پې نغدې کړم نو تاله به خپلې پیسې درکړم. اوس دا صحابو دا خبرې اورېدې ته یې غوږ ایښودی دی مشکونه یې ډک کړل او په اوښانو یې کېښودل او راغلل نبی علیه السلام لا وی صاحب دقسې دوه جینکې یو بل سره په جګړه و یو د بلې نه قرض غوښته بلې وایي چې د ابو سفیان قافله دلته سبا را رسېږي نو دا قافلې چې بتلې دي به یو ځای کې دمه کوله نو هغې بس خرید و فروخت خلکو سره د هغې علاقې کوو نو معلومیږي دا چې بدر ته سبا د ابو سفیان قافله را رسېږي هلته ابو سفیان ته پته لګېدلې وه نو هغه هم خپل جاسوسان هم خواره کړو او په خپل هم ګرځېده را ګرځېده ځکه دغه علاقه ما لیدلې زه ورته تللی یم د بدر دغه علاقې ته داسې واړه واړه غرونه دي او په غرونو کې دننه لارې دي دلته لاره ده هلته لاره ده هلته لاره ده نو یو د غر نه یو خوی بل د غر نه بل خو یو بل ته نږدې وي خو ښکاري نه نو ابو سفیان په دې چې هسې نه چې ته لارو کې مسلمانانو له مخې له ور نه شو نو هم ګرځېده لګیا دی او معلومات کوي چې مسلمانان کم دی دې کوي لا راورسېد ابو سفیان چې راورسېد د کوي په غاړه هغه جینکې ناست دی جینکو ته وایي څه ناشنا خلک هم نه دي لیدلي په دې علاقه کې څوک ناشنا خلک هغې وایي ناشنا خو موږ نه دي لیدلي وی څه ګڼه ګوڼه وی نه یاره وی یو دوه سړي اوس دلته راغلله او د دې کوي نه د اوبو مشکونه ډک کړل او لاړل وی په څه پیاده راغلي وو که په څاروو باندې وی نه په اوښانو راغلي وی اوښان یې کوم ځای سملولي وی اوښان یې هغه ټېلې شاته سملولي غونډۍ شاته ابو سفیان ډېر هوښیار و چې هغه اوښانو له ورغې نو اوښو چې یو ځای کې سملې خامخا پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه اوښانو هغه پچې وکتې نو هغه یې ماتې کړې یو پچې ماتوله نو په هغې کې هډوکې راوختل د کجورو نو دونه تجربه کارو کنه چې هډوکي څنګه وکتل وی والله نواتو یسرب وی قسم په خدای چې دا هډوکي د مدینې د کجورو هډوکي دي دا اوښانو د مدینې کجوره خوړلې ده او هغه هډوکي پکې د هغه دي او معلومیږي دا چې مسلمانان هم دې غونډو کې ګیر چاپېره دلته چېته دي بس زر خپل قافلې ته لاړ روخ یې د قافلې د دریاب په غاړه که روخ یې بلکل بدل کړ چې دلته خو مسلمانان دي لارې بدله کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو هلته ابو جهل قافله را روانه ده هغه هم په دې لاره روانه چې زمزم ورته ویلو چې په دې پلانکۍ لاره باندې قافله راځي ابو سفیان خو اوس رخ بدل کړه خو هغې خو په دې لاره راتلل هغې بدر ته رانږدې دي اوس د خدای شان ته ګوره د یو غونډۍ شاته مسلمانان دي بلې غونډۍ شاته کافر دي یو بل نه دي خبر
حضور پاک منځ کو یو دوه کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لاره کې ونیول تپوس یې ته وکړو کې هغې ځان نه خو چې دوه درې غوزار یې ورکړل ځان یې وخو موږ د ابو جهل د لښکر خلک ری وستل داسې اوس نبی علیہ السلام مونځ کوي دوی وحي لګیا دي د ابو جهل د لښکر که د ابو سفیان دروغ وایه هغې ته خدا پته نه و چې د ابو جهل لښکر را رسېدلی هغې خو د ابو سفیان د قافله ده که نو دی به وهل نو چې وهل به او د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان نو چې دی به پرېښودل وایي ښه د ابو سفیان لښکر کم د قافله کم دی ده نو هغې به بیا وایي مونږ خو د ابو جهل د لښکر یو نو دی به بیا سپېغړې ورکړی چې دروغ وایه شابه د ابو سفیان ته قافلې دی به او محمد ښه د ابو سفیان یو ها کم دی د قافله نه ما ته مونږ ته څه په مونږ خو د ابو جهل یو چې حضور پاک سلام وګرځاو نو مسکې شو وایي چې دروغ درته وایي نو پرېږدی او چې رښتیا راته وایي نو وهی ولې د الله رسوله وایي دا ټیک وایي دا د ابو جهل د قافلې دی بلکل وایي ما لی راولی وایي تاسو د ابو جهل د قافلې دی وایي څومره کسان دي وایي صرف شمېر راته نه دی معلوم وایي څه خوري وایي اوښانه لالی وایي د ورځې څو اوښانه لالی وایي نهه یا لس نهه لس اوښانه لالی او د هغې غوښې خوري حضور پاک وایي بس یا 900 دي یا 1000 دي وایي دا 900 د زرو په مینځ کې دي صحابو ته ویل دي غر نه پورې دي هغې دلته دي او موږ دلته یو اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوې خو ډېره ښه ده که نه کوې چې ځو واپس صحابه وایي د الله رسوله جنگ به څنګه نه کوو اوس خو که واپس ځو سبا به راپورې خلک خاندي چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه نو هغې پسې تلل او چې کوم لښکر راغې ده تورو نیزو والا د هغې نه تښتي اوس خو خامخا جنګ کوو او ولې به جنګ نه کوي د مسلمان دپاره جهاد کې دوه خبرې دي که مړ شو شهید شو جنت ته لاړ که جمدی پاتې شو نو غازی شو مجاهد شو ګناهونه لړ ختم شو مونږ له خو په دواړه کې ګټه ده زمونږ دا روجې او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې دپاره دي چې مونږ پې خدای رضا کړو نو په اسانه ولې رضا نه کړو په دې خو په اسانه رضا کړي چې مړه شو نو چېرته به ځو خو جنت تا راته ویلي دي رښتیا خبره ده خو جنت ته به ځو که نبي علیه السلام ډېره دا چې کوم دی جنګ شوی دی بدر ورته وایي یا خدا د دې قوم د مشر نوم وي بدر او یا دغه ځای کې چې کوم کوی دی د هغه کوی اوبه پاکې خوږې وي خلکو به وړي د هغه کوی نوم بدر نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر اتفاق دا و چې نبي علیه السلام څنګه دی بدر ته را داخل شو د دې نه مخکې د ابو جهل قافله راغلی وه د کوی غاړه او چې کوم پاک اعلا ځای و هغه هغوی نیولی و بس یو بل سره مخامخ شو اوس خو مخامخ دي دی شګې دي او اوبم پکې نشته او شلاقه شګنن هم ده نو نبی علیه السلام هلته کې صحابو ته یې خیمې نښې کړې بای صحابه راغلل نبی علیه السلام له وی صاحب ته چې دلته کې دا په مونږ ډېره کې د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دی او که نه اسې دلته مونږ ډېره کېږو که اسې وي خو دا د جنګ نه دی بل خوا ځو مونږ بل علاقې ته لاړ شو داسې نږدې بل میدان ته دا کافران به راپسې راځي هلته به ورسره جنګ وکړو او کنه د خدای په حکم یې نو بس بیا خو چې څنګه ستا خوښی حضور پاک وفرمایل د الله په حکم یو صحابي د جنگ ډېر ماهر و هغه وی صاحب د الله حکم خو بصر او چشم خو جنگي طریقه دا نه ده دا چې مونږ کوم ځای پرېوتو ځکه شګه کې منډه نه والي کېږي مونږ به منډه وو شګه کې سړی ستړي کېږي شګه ګرم هم ډېره زیاته بل اوبه نشته او په جنگ کې د اوبو انتهایی ضرورت دی نبی علیہ السلام ما ته د الله حکم دی اوس خوښه ستاسو ده وایي چې د خدای حکم دی بیا پکې څه دي قدرت ته ګوره د شپې خدای باران وکړه قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې باران وشو هغه شګه کېناسته تو ختم شو او دومره باران وشو چې صحابو ځان له ډنډونه جوړ کړل هغې کې اوبه درېدې بای صحابو وجودونه پلیت شوي جنابت لوی بېودسي پرې راغلې وه هغې پکې هم لمبل مشکونه هم ترې ډاکټر او د کافرو طرف ته چې کوم علاقه وه چقړه شوه چې هغې به منډه واله را پرېوتل به خو چې منډه به یې واله را پرېوتل به حضور پاک هم لیدل معامله خدای بدله کړه
د هغوی هغه ښځې خدای هغوی له خویدان کې که زمونږ هغه د شګو دی مونږ له خدای پاک کلک که او د اوبو انتظام یې راله حضور پاک داسې یو ټیله غوندې و په هغې باندې صحابه یو سفر جوړ کړ وی صاحب تاله یو سفر جوړو وی ته به جنګ کې شرکت نه کوې ته د دې ځای نه مونږ ته هدایات را کوه او د دې ځای نه د مونږ تماشه کوه چې سفر یې وله جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام ماښام هغه سفر ته ننوتل او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینې په سردارانو کې سردار و هغه توره په لاس د نبی علیہ السلام ټوله شپه څوکۍ وکړه حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او قسم دی که حضور پاک د شپې 1 منټ او 2 منټه موده شوي ټوله شپه الله ته په عبادت او الله ته په زاره او عجیبه تاریخي دعا حضور پاک په دې مقام کې غوښتل تاریخي دعا وی یا الله ما ډېر محنت وکړ په مکه مکرمه کې او په مدینه منوره کې او خدای دا 314 مرګري میدان له پیدا کړی دا 314 نور نشته په مخ د ځمکه ستا نوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډېر غریبانان دي خدایا مالدار نه دي ګورې مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ خدای دا کار دا بنډو والا نه دي منډو والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ خدای دا بې کسه بې سوکه دي کبرجن نه دي کبر والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ یا الله دا شلیدلې جامې دوی چولي او د چا سپلیم نشته واقعي د ډېرو صحابو پکې سپلیم نه پیبلې خپې راوړ بې سره بې سامانه دي خدای دوی سره هېڅ وسله نشته صرف دغه څو تورې دي خدای هلته ټول مسلح دي هېڅ ورسره نشته صرف یو څیز دی پروردګاره چې هغه ستا په دشمنۍ تا ته مقابله کې ولاړ دي او دا زما د فقیران مسکینان بې څوکه خدای ستا په امداد د دوی یقین او ایمان دی الله ما به نه ذلیل کوې ګورې خدایه ما دوی سره وعده کړې ده چې تاسو سره به خدای مدد کوي نو خدای ما به نه ذلیل کوې الله ما به نه رسوا کوې ګورې خدای ما به بې وعدې کوې نه ځکه ظاهر کې خود سړی دې ته ګوري نو 314 او زر او د کجورو د ډنګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله دغه سره کم ځای کېږي د اوښانو د اسونو سره کم ځای کېږي وی خدای ما به نه رسوا کوې الله ما به نه ذلیله کوې ګورې او ما به نه بې وعدې کوې خدای ما وعده کړې ده او یا الله که دا 314 مسلمانان دې مړه کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دي دې ته ولاړ دي چې دوی ستا په دین نن سرونه ورکوي بالکل تیار ولاړ دي ما ازمایلې دي خدایا خو که دا 314 نن مړه شو الله تر قیامته پورې به ستا د نوم غشتو والا بیا څوک پاتې نشي بس چې ولې چې دوی مري نو حضور پاک به څنګه جمع دی پاتې کېږي او چې دا لاړ شي نو بیا خو ټول کفر دی ایمان خو لال ختم شو اسلام خو لال نو خدای که دا 314 کسان دا بې کسه بې څوکه شلېدلو جامو والا فقیران دا لاړل د منځه قیامته پورې به ستا د نوم غشتو والا څوک پاتې نشي جاړي ټوله شپه تر دې حده پورې او په ولاړه دعا کوي چې دا نبی علیہ السلام د سر مبارک نه صادر پریوت حضرت ابوبکر صدیق صادر راواغشت او په سر یې کېښود او د مټې کلک ونیوي حسبک یا رسول الله د خدای رسوله بس نوره دعا مه کوه دا کافي دی نور چې بالکل دعا ونه کړي به دا کافي ده څه چې کېږي فکر مه کوه بس هېڅ سوچ چې ونه کړې هېڅ فکر ونه کړې بس چې څه شو بس دا دعا چې څنګه وکړه نبي علیه السلام دعا نه پس راووته او ډېر زیات خوشحاله او خندلې صحابو چې دا خو د خوشحالۍ مقام نه دی د خندا نو دا آیت وی سیهزم الجمع ویولون الدبر دا آیت خدای نازل کړ چې دا ټول به تختی دوی ته به شکست ملاویږي تاسو له به خدای فتح درکوي وی ما سره خدای بل امداد وکړ ما سره الله ماله زیر راکړ چې تاسو له به خدای ګټه درکوي هغې له به خدای شکست ورکوي نو راغی نبی کریم صلی الله علیه صحابو ته دلته راشي
لاسه کې خود وی هذا مسرع فلان غدن ان شاء الله وی دا د فلان کی د مرګ زیره دلته به فلان کې پروتي دلته به ابو جهل پروتي دلته به امیه پروتي یو ځای باندې لاس کې خود او یو کافر د مرګ ځای خو یو صحابي وی زما د الله په ذات قسمی چې پیغمبر علیه السلام د کم کافر نوم غشتره په کم ځای لاس خود دی وی په اقا ځای سار لاغه کافران مردار پراتو وی دا غینه لګم اخوا دی اخوانو اللہ پورا مدد ہوگا اخواتت 1000 فوج مخامخ دیکھو 314 غریبانان مسکنان فقیران بے سپلو بے سادرودو والا التکی پکی عتبہ تقریرو کو نبی علیہ السلام سرد صحابو هم بدر میدان تا ورسید او د مکه کافران د ابو جهل لخکرم بدر میدان ته ورسید دواړه یو بل سره مخامخ شو په میدان کې او ما درته ویلو چې صحابه په اصل کې د ابو جهل د لخکر په نیت نه وته د ابو سفیان د تجارتی قافلې په نیت اوتیو نو ځان سره جنگي سامان کم وړو اته توري دي شپږ زغری دي او یاو خان دي او دوا سونه دي او د کافرانو د زرو کسانو لخکر دی او ټول مسلح دی اغی سره او یا اسونه دي او او سوا ور سره او خان دي او ډیر جوش او خروش سره دي او په دې نیت چې دا مسلمانان خو ډیر کم دي نو دا به مونږ ټول ختم کو میدان جنگ کې چې کله یو بل سره مخامخ شونو بعض کسان وہ کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو لکه اخنس ابن شریق او داغه قوم هغه خپل قوم ته را جمع کاو وی چې قوم مونږ خو د ابو سفیان د قافلې د بچاو د پاره راغلیو او د ابو سفیان قافله خو بچاو لاړه مونږ خو جنگ له نه راغلی مونږ خو دې راغلیو که زمونږ په قافله چا حمله وکړه نو مونږ به جنگ کوو قافله بچاو مکې ته ورسېدله نو مونږ جنگ سره کوو دا که مسلمانان دي خو زمونږ رونه دي زمونږ تربوران دي جنگ مونږ نه کوو نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړه جنگ کی سوا نه غشتا بل یو کافر عمر ابن وهب هغه د مرګرو ته وی چې زه ورځم او د مسلمانان ګورم چې څومره دي په اس باندې سور شراغه او د مسلمانانو د صفونو نه غیر چاپیره چکر واو قوم لراغه ویره 300 خو شادي وی اورګه ګورم دا 300 خوري لګ دي خو بازار نه وجني زمون مضبوط لخر دي مونږ سره نشي جنگې دي کی دي شي دوی دوکا کوي او د دې غونډه شاته دي ځان سره نور لخر پټ کینولي نو زه چکر لګوم نو دې لاړ د بدر د غونډو د غرونو نه تاو شو ایسو کې پیدا نکړل چراغ حکیم ابن حزام داروستو بیا مسلمان شوی دا وخت کې کافرو هغه ته وای حکیم وی مسلمانان خود غدرې سو تقریبا دي او ما چکرو لګاو شاته وسره نور څوک شتمنا ډیر لګ دي او ډیر لګ جنگ سامان دی وسره یو سو توري دی وسره خو جوش او جذبه مولیدا یا به دوی مری او یا به مونږ کې خلق وجنی نو کدا مړ شو او یا مونږ کې بعض خلق مړ کړل نو بیا د دې نه پس به د جون سمځي دې لک خساړیو پکې ځکه دا مسلمانان سوق دي خو زمون قومیان خلق دي نو جنگ سره پاره کو
مونږ چې په کوم مقصد راغلیو چې زمونږ د تجارت قافله ده مسلمانان یې لوټ کوي هغه قافله اسم محفوظ مکې ته ورسېده زما له جنګ نه غواړي حکیم ابن حزام ورته وی عمیر ابن وهب ته وی ته راځه عتبه مشر سردار دی زمونږ هغه سره به میلو شوه به پوی کړو عتبه لرالل عتبه د مکې مشر و لوی سردار و سپین ږیری هغه ته الوی عتبه وی زمام دا خیال دی چې جنګ نه کوو عتبه قوم را جمع کړ قوم ته وی قومه یو تقریر یې ورته وکړ وی مونږ څه لروتی یو مونږ دې لروتی یو چې مونږ ته د اطلاع شوی و چې ستاسو تجارتي قافله باندې مسلمانان حمله کوي مونږ دې لرال اوس پته ولګېده چې هغه تجارتي قافله زمونږ بچ بچاو مکې ته رسېدلې ده ولې جنګ کوو که دا مسلمانان دي نو یا د چا رونه دي د چا بچي دي د چا تربوران دي د چا پلاران دي نو خپل قوم ولې مړه کړو او یو عجیبه خبره یې وکړه وی پرېږدی دا محمد او د هغه ملګري صلی الله علیه وسلم پرېږدی که چا مړ که مونږ به خلاص شو او که دله خدای غلبه ورکړه او دی غالب شو نو زمونږ د قوم بچی دی د عزت زمونږ عزت دی څه بده خبره خو نه ده که دی غالب شو خو زمونږ بچی دی د دې عزت زمونږ عزت دی او که چا بل چا مړ که نورو خلکو ته به یې پرېږدو نو مونږ به هم ترې خلاص شو قوم ټول عتبه سره ودرېد وی بلکل او د هغې وجه څه وه عتبه ولې دا خبره وکړه عتبه ځکه وکړه چې ما تېره جمعه تاسو ته دوه خوبونه ویلي دوه خوبونه یو بیبي عاتکې خوب لیدي و هغې نه معلومېده چې دا مسلمانان بریمونې او کافران شکستونه او یو د جوهیم ابن سلط خوب و هغې نه هم دا معلومېده چې مسلمانان بریمونې او بل د دې عتبه یو غلام عداس چې کله حضور پاک د طائف نه راته هغه عداس په لاره کې مسلمان شوی نو عتبه ته تپوس وکړو عداس دا ولې نو هغه ورته الوی وی دا د آخر زمانې پیغمبر دی دا رښتونی دی نو عتبه ته پته وه د دې علامونه ورته پته وه نو جنګ یې نه غوښته او اسم بعضې خلک په قوم کې داسې منپسندي جنګ نه غواړي عتبه قوم په دې آماده که چې جنګ نه کوو ابو جهل شیطان دی وخت کې نو بارو هغه ته چالوی هغه راغی هغه یو خبره وکړو یا عتبه د جنګ نه ولې ځان ساتي دا د زوی دی ابو حذیفه هغه مسلمان دی او مسلمانانو سره په صف کې ولاړ دی نو عتبه په زوی یریږي چې زوی به راله څوک مړ کړي او د دې نه مخکې یو کافر و عمرو ابن حضرمي اچته په لاره روانو بعضې مسلمانانو سره یې جنگ راغلی و هغه عمرو ابن حضرمي وجلی شوی و مردار شوی نو عتبه دی ابو جهل دا هغه عمرو ابن حضرمي زوی راوغوښت عامر یې نوم یا عامره وی کاکا خورې د رور مرګ وینه بخي حالانکې دا خو د هغه د رور د بدل دپاره دا کافر نور اوتی هغه چغې کړې وا عمره ای زما روره بس هغې سره خلک ګرم شو او په عتبه الزام ولګو چې زوی دی د مسلمانانو په صف کې دی حذیفه ته په هغه یریږي عتبه وی ښه اوس به پته ولګي چې نر څوک دی نو د بهادرۍ په دې سینه د شترمرغ وزرې لګولې وې او یې د اوسپنې ټوپۍ راوړی میجن ورته وایي نو ټوپۍ وله راوړه نو سر یې غټ پې نه برابرېده نو بیا د سر په رومال باندې وتړه او میدان ته ووت هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ودرولو د جمع منځ یې وکړ او د مانځه نه مخکې پسې صحابه وله د جنګ ترغیب ورکړ او دی ورته ووی چې ما سره خدای وعده کړې ده اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم ما ته خدای ویلی دی چې که د ابو جهل په لښکر وردی دام در کوم او که د ابو سفیان په تجارتي قافله وردی دام در کوم ما سره خدای وعده کړی اس فکر چې ونه کې سیهزم الجمع ویولون الدبر او ما ته خدای ویلی دی چې دا کافر به شکست مونی او تاسو له به خدای فتح درکوي
فکر مکوئ فتح زمونږ د وسلې ته مه ګورئ ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة الله رستو فرمائی کنا پیستاسو عدد کم و زر تاسو 314 وصله د سره کم و طاقت په لحاظ د ناغه مضبوطو مظلم زیات کړو او تکلیف کې مبتلا وې بیا هم د خدای مدد وکړ نو د جهاد ترغیب ورک د شهادتونو ترغیب ورک او بیا صفونه نه غول چې کله صفونه نه غول غشي را واغشت او دا سره اخکې یو صحابي دی حضرت سوید رضی الله عنه هغه لګ یو پټه خېټه را بار و د صفنه نو نبی علیہ السلام سره خوش طبیعتی وکړه نو په خېټه ولا غشي راخ کا وی استوي یا سوید نیخشه برابر شه صف کې او خېټه باندې غشي راخ کا بس هغه نیغ ورته د صف نه وروته وی دا الله رسوله مونږ په ایمان راوړل او ستا په انصاف والا دین مونږ ایمان راوړل نو اعدل ما سره اوس انصاف وکړه وی څنګه د سره وکم وی زما خېټه دی خوب کړه نه زه دنه بدل اخلم صحابه م حیران خدای ته څنګه امتی دی چې او څنګه صحابي او حضور پاک او قصدن د لخېټه نه خوب کړي د سره خوش طبیع وکړه او غشي راخکا وینا انصاف غواړم ما په دغه انصاف ایمان راوړی دی نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک او چته کړ راشه زمان خپل انتقام واله داسې خپل اخلاق خدای پاک ورکړي چې لمن یو چته کړه دغه سوید ورمنډه کړي او سوید ورمنډه کړي او د حضور پاک خېټه خپل کړه بار بار خپل کړه اردت هذا یا رسول الله د خدای رسول دغه میراده او چې ستاده خېټه خپل کړم او اذا الله رسول ممکن دا چې دا زما اخیری ستا سره ملاقاتی مال د خدای په دربار کې دعا وغواړه چې الله په ما رحم وکړي حضور پاک ول ډېر په مینه دعا وغوښته صحابه صفونه چې کله برابر کړ نو حضور پاک الله ته بیا لا سوچت ظاهری اسباب په نظر خو مسلمان کمزور دی یا الله دا قریش ډېر په کبر راوتی دي خدا او ډېر په فخر راوتی او ډېر په لوی وسله او په یو ډېر لوی شان او تکبر کې راغلي دي خدایا مقابل کې زما مرګري ډېر جزانان او کمزوري دي خدایا الله د دې قریش او دا کبر په خاورو کې واچو او زما دې مرګرو له خدای غلبه ورکړي دا دعا بیا وکړه ګوره حضور پاک سات په سات الله ته متوجه کیږي او کافر هغه خپل کبر او غرور کې دي ابو جهل چاته وی چې دا مسلمانان به څومره وي 300 وي یاره وی داسې وکې وجنه ما جمدی به ونیسو مکی ته به بوز ولته به سره راکاږ دا د وجنه ما دا خو بې وسلې خلک دي چې ګوتې ولې یو نس او شیطان راغلی دی شیطان د سراقه ابن مالک مدلجی په شکل کې او شیطانان ځان سره د هغه د ډلې په شکل کې د بنو مدلج په شکل کې راوستي دي ابو جهل ته وای د سراقه شکل کې وای زما قوم د قدما راوستي دي غمه مکه زر تاسو یې زر د لما راوستي دي زر دادی او زر د لما راوستي دي هیڅ فکر چېونه کې بلکې 2000 نور دي 3000 لخر زما دي پاغیم ابو جهل ډاړو یو بل اطلاع مسلمانانو ته ورسېدله چې کرز ابن جابر را روان دي د کافر امداد لا او هغه سره لخر دي 15000 کسان جنگ کې دا پروپاګاندا خطرناک شی دی صحابو ته لومبه د اطلاع رااله چې کافر زر دي بیا د اطلاع رااله چې د سراقه ابن مالک ول 3000 کسان راوستري د بنو مدلج قبیله او بیا د اطلاع رااله چې کرد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړی دي نو زر او 3000 سلور او 15000 9000 او مسلمانان 300 دې سره یو پټه لګ غوندې سړی خامخا پریشان شي
رب العالمین التفورا حضرت جبریل علیہ السلام رو لے استستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائکت مردفین. فکر مکوے اس فکر چیو نکی زر دوی دی زر زما فرشتے دی 1000 فرشتے او دا فرشتے خدای نازل اکڑے 1500 فرشتے دا جبریل علیہ السلام پا کمان کے وے اغیر جرنیل او 1500 فرشتے دا میکائیل علیہ السلام پا کمان کے وے اغیر جرنیل او صحابو لیدلے وی دا فرشتے چرا کدے دے نو مونگ تا دا سر میگی خکارے دل ما پا خپل یو غر لیدلے دے دا بدر پا مقام سر اخوان کے چه پا کم غر دا فرشتے را کشوی دی اغا تک کے سرے شگی دی تک کے سرے یو شان دا شگو دے رے دے یو غر دا را کدشوی 1500 جبریل علیہ السلام مشر دا 500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتے خورالے حضور پاک تاو درے دی دا اللہ رسول جے فکر انکی اگا زر دی زر مونگ دا دی راغلی کستا مرگر سر وصل نشتا فرشتو سرشتا و اللہ دے فرشتو تویلی جنگ بتاسو نکاوے تاسو صرف مسلمانانو لڈاڑ ورکے او لگ لگ وہے فضربو منہم کل بنان دا سی معمولی ڈب ڈوب کوئے لگون دے چی مسلمانان ڈاڑائی در سرا زر فرشتے خورالے ادرے دے رب العالمین ورطبیات سوئی بی انی آیت میر ممدکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلی وی درے زر نور تیار فرشتے ولر کدا سراقہ درے زر دی نو درے زر مام تیار ساتلے دی او کدا کورس 15,000 آغا دروغ جن خبرم بالفرد رشتیا شی نو قرآن شریف کے اللہ وی 5,000 نور فرشتیم تیارے دی فکر والے زر پا میدان کے غید زر میں ترا وستے 3,000 ولاڑی دی در تا 5,000 ور پس شاعت نور ولاڑی دی کہ ضرورت پیش ہوتا در سر دی وہ جنگ پتاسو کوم تماشا کا واس چسے کے گی چکل جبریل علیہ السلام راغنو شیطان خوب او پی جند چی دا خو جبریل علیہ السلام دے نو شیطان دے دا دے سراقہ ابن مالک پا شکل راغلے دے و دا ابو جہل اللہ سے نیولے دے چکر لگا یہ ابو جہل سر کے دے وہ چی فرشتی اولی دے شیطان نو دا ابو جہل نے اللہ سراخ کر ابو جہل ورطوی سکے لکا خیر دی وی انی ارا ما لا تراؤن وی زچی سینم تاسوی نینے اس بدتا پتاو لگی شیطان خوب دقا دے پالی فلام ورابی دے کری رامی وستے باز دا سی میوزرو لے چی اس نا تختی دیشے او نا کامیابی دیشے لازی تیراق کوئی چرتا دے مونگ یو آجا قوم توی زی چیزو وی چرتا لالے خو شیطانانو کنا وی چی تاسو زسینم آغا فرشتے را لے تاسو نینے زچتا ٹنگے دیشا ما بس اخوت لالے ابو جہل حق حیران شو قوم وتوی چی گورا مونگ در توی چی جنگ نکو او تاوی جنگ کو اغا دے اغا سراقا خو شیطانو پا شکل دا سراقا و سر دا قوم دا نلال دے سر دویخ پی لگی و خوی دے جنگ چکل شروع کے دا نو عطبہ خودی پیغور ورکو استازوی دی دکا جنگ نکے اغا اس پہ معلوم اکو شو ترمر وزر دل تلگولی دے و ٹوپے پسر نو پسر یو تلا او تورے واغشتا او آواز یو کخپل لورتا وی شیبه روزا شیبه رو یوی زوی دی ولید وی ولید روزا گورس بادری دیتا ہو دا زمال پیغور دا کوی اس گورو وچی پیغور سو کامیابی گی نورور ایمویستا او زوی ایمویست دریوان دا با قانونو چی دا جنگ نمخ کے با یو بل سردی پرزونے کو دا عام جنگ نمخ کی یو پا یو نو چی چاباو گٹلا ناغا با نور قوم بیٹ نو بیا با عام جنگ شروع شو دوی چی سنگ لالل نبی علیہ السلام تیوازو حل من مبارزین عطبہ ادرے شتا سوک چی منگتا میدان تروزی دری کسان انسوار فوراً وطن ویو دائی در دی دری دویو دری انسوار وطن صفون برابر دی عطبت تپوسو کسو کیا ہے یوی دفلان کے انسواری بلوی دفلان کے انسواری بلوی دفلان کے وی تاسو زے مال منگل اخپل قومیان رو باسے
تاسو خو د مدینه او آواز یو که یا محمد صلی الله اخرج الینا اکفاءنا مونږ لا خپل دغه راو باسا قومیان چې زمونږ برابر دي په قومیت کې راو باسا حضور پاک خودم رو رسته وزوی نبی علیہ السلام هم ترتوی قم یا حمزه حمزه پاس قم یا علی پاس قم یا عبیده عبیده هم ترزوی دی دواره ترزامن حضرت حمزه عبیده یو د ترزوی او زوم علی درې وړه وستل یو څوک دا نه وای چې پردي وجنی او خپل بچ کړي درې وړه پاسور زه ورزه په برکت ته خدای درې هغه مسلمانان درې دا کافر خو چې مخ په مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبه راغی یو ټسی ورکنو عتبه مردار یو ټس سره غردو علی رضی الله عنه په ولید راغی د عتبه په زوی باندې او یو دو توري یو بلوالو چې ټس شنو ولیدی مردار کړ او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تر دی هغه د شیبه سره مخامخ شو د شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده خو حمزه او علی په شیبه ور مخ کې شو شیبه مردار کافر درې وړه مردار شو او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې راوړ نبی علیہ السلام ته حضور پاک ول بیا دعا غوښته بیا شهید وفات شو په مبارزه کې لومبي درې واړه چې درې واړه مردار شو مسلمانان خوشاله شو چې دا لومبو پردونو کې خو مونږ ګټو ورپسې عام جنگ شروع شو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای حضرت علی صاحب وای الله اکبر د صحابه ورونو ډېر لوی شان وی د قیامت پر ورځ د ټولو نړومبه وزد خود انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومه وی د قیامت پرز به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه یم چې ستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته زوتی زه به ودرېږم للخصومه خصومت الله سره به باس کوم الله سره به زه باس کوم چې خدای پاک لومبي هغه زیمه چې زه ستا د رضا دپاره د لومبي میدان ته وتې او ګټلې مې ده زه به میدان کې ودرېږم د خدای عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل ښي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ جنگ کې خو سړی په مرګري ډاډي او خو د توري جنګ و دا ټوپک خو نو وی ما وی خدای خیر پکې واچوي په ځان ویرېدم یو خو هم هلک دی بعضې خلک وي دا ماشومان نو ښه ماشومان به نبي علیه السلام جنگ کې نه پرېښودل د 15 کالو نه چې به عمر کم و هغه به جنگ کې قتل نه پرېښود 15 کالو ته به چې عمر ورسېد نو هغه به جنگ کې ماشومان نو ځوانانو ودونه هم کړي ځوانانو ودونه هم کړي خو د نورو خلکو په نسبت په عمر کې کم وی ما چې خدای خوا کې خو ملکان دي نوجوانان نا تجربه کار دي دا بس کېږي وی په دې سوچ کې چې یو را باندې سکونډار ولګول وی چې ما ورته وکتل ما ته کاکا جي یا عم اتعرف ابا جهل ابو جهل پیجنه وی ما ورته چې ته پې څه کې ما تفعلوا به ته پې څه کې وی ما اورېدلي چې زموږ د پیغمبر غټ دشمن دی کنن خدای مالا پا گوتو راکه کنه نو یا با زه مخی مرم یا با دی مخی وجدم دو خبر وی خواکی می در سرارور دیده تا بغاگ نکه وی دی کرامان دی اغا سکندارو لگولا چه ما قتل دا سکلی ما غوگ ورخکتا که ما توی کاکا جی ابو جهل پیجنه تا خود مدینه انصارو دوی که تنولی دل ما وی او سپکه
وی یاره ما اورېدلي چې زمونږ د حضور پاک غټ دشمن دی او که نن په ګوتو راغی که نه نو یا به زمرم یا به دیم دی وی قسم دی د هغې په وجود دونه خوشحاله شم وی مې چې زه هلکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شم هم راته وی روړ ته مې غږ مه کوه او دواړه رونه دي وی دی کې ابوجهل په اسره ښکاره شو او په دې صفونو ګرځي مې وینې هغه سړی وی یو دغه ستاسو ملګری دغه دی وی دواړو پې لکه د بازونو په شان ورغوټه کړه ورلل پې او داسې مضبوط او چې د اس ته لاندې راوغورځو جنگ شروع دی بیا دی یو پسې دی حضرت معاذ رضی الله عنه پسې د ابوجهل زوی عکرمه ولګېد په دې تورې په دې لاس و دا لاس یې دې پرېږد لیکن ګوره هغه په هغې کې هم لګیا دی جنګېږي لاس و پورې ویزان دی او بیا هم جنګېږي نو لاس تنګ کړی و نو په دې لاس یې خپه کېښوده چکې یې ورکړه ځان نه یې وغورځو او بیا هم جنګېږي دې خو د هغه زخم نه خدای جوړ کړ وروسته بیا وفات شوی دی او هغه بل روز حضرت معاوض رضی الله عنه هغه په دې جنګ بدر کې شهید شو هغه امیه تیره جمعه چې مې درته قصه کړې وه هغه نه راته په څه طریقه ابوجهل راویسته چې راویویسته ده خو ښځې ته ویلي وو امیه وی ښځې راتښتم به ځکه حضور پاک زما په شان کې ویلي چې دی به مونږ وجنو زه به راتښتم دروازه کولاو ساته هر ځای کې چې مې ځان راوتښته ابوجهل خو پوره شیطان و هغه ورته کسان لمسولي و پې کړي و چې ګوره دا کاکاجي ده نه ونه تښتي چې زه دې مرم او زه دې جنګ لځم نو دې رانه سینګ پاتې شي نو دې ځای په ځای به پاسېده چې تښتمه هغه صحابه هلکان چې وو هغه کافران چې کوم هلکان وو هغې به ورته ولاړو تښتېدو ته یې نه پرېښود میدان ته ورسېد چې میدان ته څنګه ورسېده د ده د عبدالرحمن ابن عوف هم دوستانه وه نو عبدالرحمن ابن عوف ته دا آواز وکړو او صحابه ورپسې دي اوس او زوی یې ځان سره په اوښ شاته کېنولی دی صفوان یې د زوی نوم دی دواړه روان دي کې صحابه ورپسې شو حضرت بلال ولیده دا هغه ظالم و چې حضرت بلال د ده غلام و او په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه دک ول په شګو به یې سمله و په سینه به یې وله ګرمې تیږې یې ښودلې و جامې به یې تې ویستې و په لارو کې به یې راښکه ډېر ظلم مې پرې کړی چې حضرت بلال کله صحیح که نو حضرت بلال یو غونډی ته وخوته وی لا نجوت ان نجا امیہ لا نجوت ان نجا امیہ اے خلقا هغه دی امیہ ګوریا چې په مکه کې په ما لوبې کولې اکده نن بچ شو ګورې بیا زما خلاصي نشته بیا را د ګوتو له چته ورنشم دی ظالم له صحابه کم دی وی هغه دی ورپسې شو چې ورپسې شو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه له آواز ورکړی عبدالرحمنه بچ مې که هغه ورته ما پسې راځه نو په منډه اوس خطا دی نبی علیہ السلام لی بوزي یو حضور پاک لی بوزو چې امن ولا ورکي صحابه پسې راورسېدل نو چې راورسېدل نو دی پوه شو چې زما دا اوښ دروند دي دوه کسه پې سواره او خوند نه کوي نو شاته خپل زوی له کېښود زوی شاته وغورځو زوی په دې وجه وغورځو چې به مې دا اوښ لږ سپک شي منډه به ووایي او بل دا صحابه به مې په دې زوی شي نو ما پسې به راونه رسي مرګ چې په سړي راشي که نه د بوډۍ قصه به م یاد ای که نه زوی یې ناجوړ وی خدایه دا بیماري په ما کې خدای جوړ کړي خدای دا بیماري په ما کې خدای ما راته په ځای مړه کړي نو اسرائیل علیه السلام ولا راغی وی ټیم دی پوره دی وی روغ او رنځور پېژنې او که نه ناجوړه مې زوی دی او رالی ما پسې نو دا د چا په سر مرګ نه راغلی خدای ډېر ګران کار دی نو زوی له دیکه ورکړه صحابه پې راغله زوی خو هلته مردار که د پسې شو
بیا پسې راورسېدل. وی عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړه څوک هم؟ وی د اوښ نه ټوپ کړه، د اوښ نه یې ټوپ کړه، هغه پې ځان ورغورځو عبدالرحمن ابن عوف. او صحابو ته یې نه به یې وجنی، زه دې نبي علیه السلام له بوځم. صحابه وایي چې حضور پاک خو ډېر رحمدل دی، که هغه له ورسېد خو بچ کېږي. ده ته وي پاسه وي نه پاسم تی ډېر وسې په دی کې خو دې ته نه پازان یې پې غورځولې. بس صحابو د لاندې نه پکې توره وړقوله په دا خېټه کې مردار یې کړي. دا مردار شو، غټ غټ سرداران دا مردار شو په دې جنګ کې. او یا کسان غټ غټ سرداران پکې گرفتار شو، دونوي شو. خدای پاک فتح مسلمانانو له ورکړه. 14 کسان صحابه کرام پکې شهیدان شوي هم دي. هغه د بدر په میدان کې دفن دي. زه ولا تلم یو دیوال ته تاو دی، په هغې کې قبرونه دي. عریش په عربی کې سفر ته وایي. هغه د یو ډېر بهترین جومات سعودي حکومت جوړ کړی دی، مسجد عریش ورته وایي. زمونږ د دې ټول جومات نه غټ جومات دی، یو لوی حال یې جوړ کړی. جنګ کې خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړه. نبی علیہ السلام چې به کلم په جهاد کې کامیابي ومونته نو ضرب نه کړه، 3 ورځې په هغه میدان کې ایسار 3 ورځې چې څوک دغه نه وایي چې فتح ومونته وکړي لاړه څه 3 ورځې ایسار. نو بیا حکم وکړه او یا کسان کافران مردار شوي او غټ غټ کافران. نو بدر کې یو لوی کویو پخوا دا اوس هم په دې قبایلي علاقو کې غټ غټ پیانې اوبه پکې په ګزونو لاندې غټ پیانې وایي دا ټول د یو شل کوي، شل اوبه پکې نه وې او ډېر څښا بوینتې ته چې د څښا اوبه وې پکې. وایي دا دې کوي ته وغورځوې، ټول یې کوي کې وغورځوې. یو دغه امیه چې و دې غټو او نور پړسولی نو دې کې راښکنو اندامونه ته جدا کېدل، کوي ته نه شو رسېدی. نو حضور پاک او فرمایلو د باندې دلته خاورې مورې ورواړوې پټې کې کوي کې واچو. نو 3 ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک راغی د کوي په غاړه ورته ودرېد. نو نومونه یې والا اخیستل، اے ابو جهل، اے عتبه، اے شیبه، اے فلان کیا. یو نوم بخاری شریف کې حدیث اے فلان کیا نومونه اخیستل. وی تاسو مونږ سره چې خدای کوم وعده کړې وه خو مونږ سره خدای پوره کړه، مونږ سره د مدد وعده کړې وه مدد یې را سره. تاسو سره چې خدای کوم وعده کړې وه هم د سره پوره کړه. اوس خوشحاله یې په خدای په هغه وعده وکړه نه زوره نه ورکوئ. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي د الله رسوله ته چې چا سره خبرې کوې خو تش وجودونه دي، روح پکې نشته، دی خستا خبر نہ اوری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم. وی دوی چې زما خبر څنګه اوری هغه څه تاسو نه اورئ. تاسو بیا په دنیا کې موجود یې سوچ او فکر بل طرف ته په دنیا کې او دا غي ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دي. هغه یې تاسو نه خاوري، تاسو داسې نه اورئ. زوره نه ورکول نبی علیہ السلام. باقیو تختیدل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار کړل. رال المدینه منوره چې دا او یا کم گرفتار کړل دې کم غټ غټ سرداران. نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه سره مشوره وکړه چې دې سره سوکو. حضور پاک د جبریل علیہ السلام سره پکې مشوره کړې، صحابه مختلف رائے ورکړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رائے دا وا چې صاحب فدیه به والو جرمانه او پرې به. حضرت ابوبکر صدیق ډېرو خلکو مدد مرسته وکړه.
عمر استا سره ده وی صاحب زما خبره به خوخه نشي وی نوایا وی زه خو هم چې دا اویا واړه وجل غواړي او داسې به نه وجل هر یو کس به خپل رشتہ دار وجل دا الله رسول زما پکې ماما دي زه به دا ماما وجنم دا حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی به زوی وجني دا حضرت علی پکې رور دی عقیل اب خپل رور وجني او دا الله رسول استا پکې یو تر دی عباس او یو دی زوم دی ابو العاص ته بدا وجني هر سړی بخپل رشتہ دار وجني چې موږ نن الله ته دو خایو چې خدای استا په مقابله کې موږ نه پلار پیژنو نه تر پیژنو نه زوی پیژنو نه ماما پیژنو او واقعي په دې میدان کې دنه د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی ا میدان ته راووت ای هل من مبارز شته چې څوک ماته میدان ته راوځي نو پلار خو د زوی واس پیژني حضرت ابوبکر چان تاسو کو وی دا आवाज د عبدالرحمن نه دی وی دې کنه بس توري د کلنګ ورکو ورمنډه وی درم زه میدان ته درم حضور پاک لکونی وی تبنو بل څوک دی قسم په خدای صحابه د دین د پاره هغه قرباني ورکړي چې تر قیامت پورې به مور راوړي داسې قرباني ورکړي نه بیا پلار پیژند حضور پاک سره هم نه داغي وا زموږ څه مینه ده په دین خو قرباني غي کړي دا زموږ څه قرباني ده په اسلام خو ننګ او غیرت غوي کړي دي موږ په اسلام کم ننګ او غیرت وکړو مو شو ګوره دغه کنه موږ له چیلنجونه راکای حرامیان قرآن شریفونه زموږ سوځي چیلنج راکای پروس کالی په امریکا کې قرآن شریف وسوځو او زغه حرامي بیا وې نور بسوځو موږ له چیلنج راکای چیلنج او د مسلمانانو د قیدیانو په ګوانتانامو به کې قرآن شریف راواغښتو په لیټرین کې دغه په مخ کې وګورل موږ له چیلنج راکای موږ اسم نشي موږ دې سپیره کافر سره اوسم مدد کوو موږ سره دوستانه تعلقات ساتو غیرت هغه دی چې کوم غیرت په صحابه کرام کې او خدای پاک داسې غیرت په موږ کې پیدا کړي دې ته غیرت په دین نن موږ خدای غربي مازرم جمعه ته نه موږ خدای پیغمبر شکرم خپل نه کړ موږ خدای پیغمبر پټ کتاب سپک ګور موږ خدای پیغمبر جامه سپک اخکاری موږ خو د پیغمبر په مصلی چې راته کوم ولاړ دی هغه پسې هم کنځل کوو موږ خو د پیغمبر دین چې په کومه مدرسه کې ښودل کېږي هغه مدرسې سره هم دشمني کوو زمونږ به د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ ملاقات نه کېږي موږ به سره نه مخامخ کېږي دا ټولې خبرې به مخکې راځي ګورې موږ لا دا پاتې نه دي موږ د پیغمبر د دین دپاره څه قرباني ورکړو او سب محنت هم مونږ وایي زه به سر سړی پیشه او خپل دین یې پیشه او لنډه خبره هم زده کړې زه مړار سړی خپل قبر کې سملي دا ټیک ده چې هر سړی خپل قبر کې سملي خو د پلار نه به د بچو تپوس کېږي د مور نه به د بچو تپوس کېږي د قوم د مشر نه به د خپل قوم تپوس کېږي دا زه نه یم دا حضور پاک فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته حضرت عمر فاروق وی هر سړی خپل رشتہ دار وجني عمر ډېره سخته فیصله صرف په صحابه کې یو کس د عمر مرګرتیا وکړه باقي نور ټول وی صاحب فدیت والو پرېږدي دا حضور پاک د جبرئیل علیه السلام سره مشوره وکړه جبرئیل څه چلو کوم وی اختیار ستا خپل د چې څنګه دی خوښه یې هغه وکړه څنګه دی خوښه خدا صحابه دې پوه کا چې فدیه واغېسته او پرې ښودل نو دا اویا دی اویا بکال پستا دا مرگرو نمری اویا بمری نبی علیہ السلام صحابه ہوتاوی ورکا فیدیم واغشتا و پریم خودل نو اویا بتاسو که کال آئنده کال مری صحابه وی دا خوڑی را خده چی مون که ملشو خو جنت تا بلار شو گر مون خدا مرگ نه یری فیدیتی واغشتا دا چی فیدیا غشتا اغا جیبا وا سوال جوابونه مکی ته ولېږل چې دی پسې فدیه راولېږي نو دا یو فدیه راتله
او نبی علیہ السلام ته پیش کېدا دا د فلان کی فدیه ده صاحب ابه خوشی کړ دا د فلان کی دا به خوشی کړ حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تر دی د چیرې واسطه دونه وسره مینه د دومره او دی پټ مسلمانو چې دی یو صحابي دا ور کړي تقسیم کړ په صحابه ویلاسونه ولو تعالی چې دنو نه تخصیصو کوي نو د پیغمبر علیه السلام چې په کم کور کې شپه وا هغه سره دیوال نه پورې غاړه دی یو صحابي سره د ټول شپه بیرګي کول ام المؤمنین وې د مسلمانانو مور پیغمبر علیه السلام له خوب نه ورته خدای ولی خوب نه وردی او ټول شپه پریشان او خوب نه ورته بیا چې معلومات وکړل نو د عباس بیرګي اوریدل لیکن انصاف پکې دومره دی چې چاته نه وي چې دا عباس ولی بیرګي کې نو بیا وې زلاړم دا کور والا نه تاسو کو چې عباس بیرګي کې څه چل دی نه جوړه دی حضور پاک ټول شپه به خوب لري چې هغه کتل لاسونه ولا سخت تړلې دا غیر وجه نه زبیرګي کول نو بیا ولا غوی لاسونه نرم کړل نو چې زبیرګي قلار شروع نبی علیہ السلام له خوب ورغی خو سفارش ولا نه کاو چې قیدیان به یو شانی سفارش بني نو سال عباس ته وی کاکا تبر دوه کسو فدیه را لې یو د خپل ځان یو درواره د عقیل غریب دی یو د ځان یو د عقیل دی وته وی ورواره تا ته پته نه چې مسلمانې وی ظاهر کې د کافر سره پړل کې مونږ نیولې دلنه خدای خبر الله خدای خبر او فکر مکو که مسلمانې او مونږ د نفیدیه واغشته خدای به بدل درکې خو مونږ نیولې کافرانو سره پړل کې ځان به مور کې درواره به مور کې ورواره تا ته پته نشته چې ما سره مال نشته غریب وی نشته د سره وینا وی چې کله راتلې استاخذ او ام الفضل زما چاچی هغه له بټو ور نکړه تا ورته نه وی چې که جمع دی عالم بیا به مال راکې او کومر شم نو استاد ونه دې ور کړې ایرواره وی زما د قسم په خدای وی چې رښتونه پیغمبر دغه بټوی نه یو زه خبرم یو ته زما خزه خبر ده یو ته الله خبر ده ته خدای خبر کړي ښا د خدای پیغمبر ابو العاص و تعالی مخ کې ګو زومو د پیغمبر علیه السلام حضرت زینب بی بی وا ابلا په مکه کې ده ویتم فدیه راولېګا سوال جواب لا چې فدیه کله پیش کېدلې نو حضرت زینب چې د حضور پاک لور وا هغه فدیه راولېګا د خاون انصاف خدای کړ نو هغه له حضرت خدیجه رضی الله عنها یو امیل د واده په وخت کې غاړه کې چولو چې دا کله ودی ده امیل یې ورته غاړه کې چولو نو هغه د ناز نه هغه خپل امیلم په هغه فدیه کې کېښود او حضور پاک له دا اشاره ورکړه چې ته زدي لوري مانم فدیه غواړې د خپل زوم نه نو چې کوم امیل زما مور خدیجه ما ته چولو ام پکې والا نو چې پیغمبر علیه السلام ته د ابو العاص فدیه په صاحب د ابو العاص فدیه ده چې وې قتل غامل په د پاسه پروت نبی علیہ السلام سترګو کې وخت کړه هغه د هغې د واده هغه حالت او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه منظر ورته رامخکې شو داسې ورته کتل دته صحابه خو پوه شو وی صاحب ولې که د خوښې د ده دا فدیه به مونږ واپس کړو او د عباس ته به مو واپس کړو ناخلو چې ستا تره دی کاکا دی وی نه چې نور عالم دینه به ملم وی خدای د ابو العاص ته به واپس کو وی نه که مو خوښې نو د امیل به ورته صرف واپس کو دا زما مشرې بیبي دې ته په غاړه اچولو دا به واپس یو ته واپس ابو العاص باندې شرط ولګاو وی دې وخت کې زما لور تا سره په نکاح کې د ګناه ده چې کوم وخت مې درکوله جایز اوس دې وخت کې شریعت آرام کړی ته کافر مسلمان نو پتا شرط دا دی چې ته ورسې زما لور به ما ته واپس کړي ویډیر قیدیان ټول واپس او هغه زینب رضی الله تعالی عنها په اوخ سوره کړله او را رخصت کړه یو ظالم کافرو هغه ول دیکا ورکړه د اوخ نه را غردوله په ګډه ماشوم هغه مزایف مدینه منوره ته بیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم
رب العالمین فرمائے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وی تاسو ډیر کم وې وسله کم وه افراد کم بیا هم د سره خدای مدد کړی دی فاتقوا الله د خدای نه ویریږئ هر وخت په زړه کې د الله یاره پیدا کړئ نو خدای به د سره مدد کوي نو شکریه به ادا کوئ لعلکم تشکرون بار بار به سره خدای مدد کوي شکریه به ادا کوئ نن مسلمان څومره ډیر دی نن د مسلمان تعداد د کافر د هر ډلې نه زیات دی د یهودیانو نه مسلمان زیات دی د عیسایانو نه زیات دی د هندوانو نه زیات دی د جاپانیانو نه زیات دی د روسیانو نه زیات دی د چینیانو نه زیات دی د مسلمان تعداد او نن مسلمان په وسلم پوره دی دام نه چې وسله ورسره نشته غټه وسله اټم بم نه مسلمان سره شته غټه وسله میزایل دی هغه مسلمان سره شته او مسلمان سره ایمان هم شته او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دی دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او دا بل طرف ملاوي دا مسلمانانو په حدودو کې دی که دا نهر په دا دریاب په بند که دا نهر د دوی یو بل سره کنیکشن ختم یورپ په مین نیم شو یو بل سره کنیکشن ختم تیل نن مسلمان سره دی چې د دنیا نظام نن په تیلو چلیږي سونا نن مسلمان سره دا چې د دنیا تجارت په سونا چلیږي گیس نن مسلمان سره دی چې ستا نظام ټول په گیس چلیږي لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لاسه وال ټکول خوري دا چې ده که نه فلسطین کې دی وال خوري په عراق کې دو خوړل په افغانستان کې دی خوري پاکستان کې دی خوري په بوسنیا چیچنیا کې وال دی خوري په فلسطین کې دی خوري ولې هغه ایمان چې کم پکار دی هغه نشته محمد